کور دې ودان تنخوا دې راکړله خو ډېره وروسته په موږ دې هسې هم اختر تېر کړو زړو جامو راځي په لاره د نیم نیم یمه لور مې بیماره د نیم نیم یمه حالات څنګه دي کیسه کوه ریباره په وطن کې د لسو کالو ژوند دې وي خو یاره په وطن کې او زمانه زما ژوند د خوشحالۍ رنګونه اخلي زمانه زما ژوند د خوشحالۍ رنګونه اخلي زه دلته یم او مور مې د بیماره په وطن کې خو زما کوشش دا دی چې داسې شعرونه وویمه تاسې په دې راتګ پښیمانه نه شئ او خوشحاله شئ. ما مخکې هم ډېر اورېدلي خو زما داسې د ډېر وخت نه دا اراده وه چې تا سره کښېنو یو څه شعرونه درنه واورو. یاره ځواک صاحب تقریبا زه شپږم اووم صنف کې وم چې د هغه وخت نه ما شعر لیکو ډېر وړوکوالي نه مې شعر لیکو ما ته اوس دومره معلومات هم نشته چې زما اولنی شعر به کوم یو په شاګردانو ګزار نه کومه چې په ژړا شي بیخي ستا غوندې شي دا یو ځل بیا ووایه مننه په شاګردانو ګزار نه کومه چې په ژړا شي بیخي ستا غوندې شي او ته د هجران د سختو څه خبرې ګلابه رنګ به دې زما غوندې شي. وخت خو ډېر وشو خو بیتونه به ما ستاسې خپرونې ته نوي غزلې راوړي نو نوي درنه سلامونه خوږو خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ وختونه به مو په خیر تېرېږي. نن را سره په ادبي خپرونه کې ضیاء الله ایاز میلمه دی نو له ده شعرونه اورو خو د ډېرې مودې راهیسې دا په میډیا کې هم بیخي غیب و ورک و او مشاعرو کې هم ګډون نه کو نو اوس راغلو موږ ویل چې دا سړی بیخي ورک نه شي. ایا زه په خپرونه کې درته هرکلی وایم ستړی مې شي؟ ډېره زیاته مننه ځواک صاحب کورم ودان او ډېره مننه چې راغلی زموږ خواته واقعیت چې زه مو ډېر حیران کړلم ځکه چې کلونه له دې فیلډ نه چې دی لږ شاته و او مننه چې راغلی. ډېره زیاته مننه. علت څه و تر اوسه پورې فیسبوک کې هم نه ښکاري میډیا کې د بیخي شعرونه نه و او بل دا و چې په زیاتره مشاعرو کې به سره مخ کېدلو د یو څه موده په مشاعرو کې هم نه وي. بس ځواک صاحب ځینې مشکلات او مصروفیتونه و چې د دې دنیا نه لږ وړاندې کړي وو انشاءالله داسې کومه ستونزه به نه چې د ملګرو نه خفګان ولرو یا بل څه. نو شعر درنه اورو ملګري به په تمه وي د تا شعر اورو ارشاد. کور مو ودان ځواک صاحب شعر دی چې هیڅ پروا نه کوي په تورو او په سرو جامو کې هیڅ پروا نه کوي په تورو او په سرو جامو کې هیڅ پروا نه کوي په تورو او په سرو جامو کې زندگی ښه ده خو تېرېږي د پردو جامو کې. الله او کور دې ودان تنخوا دې راکړله خو ډېره وروسته کور دې ودان تنخوا دې راکړله خو ډېره وروسته په موږ دې هسې هم اختر تېر کړو زړو جامو. الله یو ځل یې بیا کور دې ودان تنخوا دې راکړله خو ډېره وروسته په موږ دې هسې هم اختر تېر کړو زړو جامو کې او ایازه موږ پکې پر هر وجود زغملی ایازه موږ پکې پر هر وجود زغملی ایازه موږ پکې پر هر وجود زغملی قاري صاحب څه مزې دې وکړې په پستو جامو کې. الله دا یو ځل بیا ووایه. ایازه موږ پکې پر هر وجود زغملی قاري صاحب څه مزې دې وکړې په پستو جامو کې. ځواک صاحب شعر به وویو چې لالا مې کور کې نشته د ابۍ ډېره سودا ده لالا مې کور کې نشته د ابۍ ډېره سودا ده دا مینه د اولاد سره د مور څومره سیوا ده لالا مې کور کې نشته د ابۍ ډېره سودا ده دا مینه د اولاد سره د مور څومره سیوا ده حالات څه غواړي زه څه کوم څه ته اړتیا ده حالات څه غواړي زه څه کوم څه ته اړتیا ده زمانه د موجوده انسانیت څه تقاضا ده او یا خدایه دا زمونږ خلقت څومره ښایسته دی یا خدایه دا زمونږ خلقت څومره ښایسته دی بابا زمونږ ادم دی او ابۍ زمونږ هوا ده د خپلو ګناهونو نه د تیښتې په حالت کې راوړې مې دې ستا کور ته د یېرې نه پناه ده د خپلو ګناهونو نه د تیښتې په حالت کې راوړې مې دې ستا کور ته د یېرې نه پناه ده او په ما باندې که غږ د کامیابۍ کېږي ایازه په ما باندې که غږ د کامیابۍ کېږي ایازه زموږ سره نور څه دي خو فقط د مور دعا ده. الله یو ځل دا بیا ووایه. مننه. په ما باندې که غږ د کامیابۍ کېږي ایازه
زمونږ سره نور څه دي خو فقط د مور دعا ده. او ځواک صاحب تاسې راغلي یاست یو څو شعرونه به نور هم ویو چې راځي په لاره د نیم نیم یمه لور مې بیماره د نیم نیم یمه راځي مننه راځي په لاره د نیم نیم یمه لور مې بیماره د نیم نیم یمه زما له خولې ورپسې چغه وتې پروردګاره د نیم نیم یمه او مور مې سحر غرمه ماښام غږ کوي ډوډۍ تیاره ده نیم نیم یمه مننه مور مې سحر غرمه ماښام غږ کوي ډوډۍ تیاره ده نیم نیم یمه او ستا د راتلو وعده یازه فقط تر انتظاره ده نیم نیم یمه. څومره وخت دی چې شعرونه لیکي؟ یاره ځواک صاحب تقریبا زه شپږم اووم صنف کې وم چې د هغه وخت نه ما شعر لیکو ډېر وړوکوالي نه مې شعر لیکو. ما ته اوس دومره معلومات هم نشته چې زما اولنی شعر به کوم یو دومره وخت شوی دی نو. او د هغه وخت داسې کوم بیتونه دي نه دي زده؟ وخت خو ډېر وشو ته وویل. وخت خو ډېر وشو خو بیتونه به یې او ما ستاسې خپرونې ته نوي غزلې راوړي. نو نوي درنه ښه کار دې کړی دی. نوي غزلې به لا ښه خوند وکړي. کور د ودان ځواک صاحب وایي چې مونږ پسې د هسې راایستلې سترګې سرې دي خپله دې د شلو جینکو سره رابطې دي ورشئ د غني وطن غني باچا خبر کوي ورشئ د غني وطن غني بابا خبر کوي راشوې ولس سره دې ډېرې اندېښنې دي او ما سره د مات زړه خاوندان ولې کیني ما سره د مات زړه خاوندان ولې کیني ما سره د مات زړه خاوندان ولې کیني ما سره د ژوند کولو ډېرې تجربې دي دلته یې صبح پیدا کېږي نه په زرو دلته یې صبح پیدا کېږي نه په زرو که نه دلته کې نجونې ښایسته د زلیخې دي او ستا یاد ساده دی دومره ډېر چې حد یې نشته خو ستا په سترګو ورځو کې 500 پیښې دي. مننه. خوند یې وکړو یاره. داسې کوم غزلې پخوانۍ شته دی چې لیکلي دي او داسې ډېرې معیاري نه وي اوس پې پښیمانه یې کله یې لولې جالبه درته معلومېږي چې هغه وخت سره خو حتما بعضې شعرونه یي چې هغه ډېر ښه او شته دی خو امکان دی ولري چې ځینې بیتونه مې ذهن ته را نه شي که نه او کوم بیتونه چې ذهن ته راله هغه به ویو. بیخي صحیح ده. او بل غزل هم درنه و ښه شعر به وي او ځواک صاحب امکان لري چې راپخلا غوندې شي امکان لري چې راپخلا غوندې شي امکان لري چې راپخلا غوندې شي پرېږدئ چې خواله خو مې را غوندې شي او په شاګردانو ګزار نه کومه چې په ژړا شي بیخي ستا غوندې شي. دا یو ځل بیا ووایه. مننه. په شاګردانو ګزار نه کومه چې په ژړا شي بیخي ستا غوندې شي او ته د هجران د سختو څه خبرې ګلابه رنګ به دې زما غوندې شي. دا یو ځل بیا ووایه. ته د هجران د سختو څه خبرې ګلابه رنګ به دې زما غوندې شي څوک د یوسف په شان جذاب پیدا شي او څوک د مصر د باچا غوندې شي. ډېره مننه. څوک د یوسف په شان جذاب پیدا شي او څوک د مصر د باچا غوندې شي ستا یاز دغه کمزوري لري چې ستا په لیدلو ورخطا غوندې شي. ډېره مننه کوم ودان. بل هم درنه اورو. انتخابونه در سره ډېر دي؟ انشاءالله شعرونه شته دی خو زما کوشش دا دی چې داسې شعرونه وویمه تاسې په دې راتګ پښیمانه نه شئ او خوشحاله شئ. ما مخکې هم ډېر اورېدلي خو زما داسې د ډېر وخت نه دا اراده وه چې تا سره کښېنو یو څه شعرونه درنه واورو خو زه خو هغه موقع نن را برابره شوله او په داسې یوه سیمه کې را برابره شوله چې د کمالزي دوی کلی دی دوشاخیلو. بلکل. بس سیمه ستاسې ډېره خوندوره ده او بل ماحول چې دی ډېر داسې باران هم شوی دی بیخي عاشقانه دی که نه خوندور ماحول دی او په داسې ماحول کې شعرونه نو بیا ستا شعر نو دا خو بیا بیخي ډېر ښه خوند کوي. بل غزل هم درنه. ځواک صاحب ستاسې د تشویق نه ډېره مننه او شعر به درته ووایم چې حالات څنګه دي کیسه کوه ریباره په وطن کې. الله حالات څنګه دي کیسه کوه ریباره په وطن کې. مننه. حالات څنګه دي کیسه کوه ریباره په وطن کې د 10 کالو ژوند دي وي خو یاره په وطن کې. الله. او زمانه زما ژوند د خوشحالۍ رنګونه اخلي زمانه زما ژوند د خوشحالۍ رنګونه اخلي زه دلته یم او مور مې د بیماره په وطن کې
دا یو شل ځل ووایه. ډېره مننه. زما ژوند د خوشحالۍ رنګونه اخلي. زه دلته یم او مور مې د بیماره په وطن کې. او شعر پکې د ځواک صاحب آیا زه خفه نه یم خو خفه صرف په دې یم جنت ته نږدې کړې مې وله اره په وطن کې. ډېره مننه کورم ودان. او بله جالبه خو دا ده چې ستاسې د خسرګانۍ کلی دی دا که نه؟ بس ځواک صاحب دا هم پلرنی ټاټوبی دی او هم مخامخ ستا د خسر کور دی. بالکل دا زمونږ پدري ځای دی، پدري ټاټوبی هم دی البته. او دا ټول شاوخوا چې دا کورونه تاسو ته ښکاري دا زمونږ کاکاګان دي، کاکا زامن هم دي. او کمالزی صاحب خو داسې سړی دی چې هغه بیخي په دې شیانو خبر دی. یعنې مونږ بس د سخرګانۍ نه هیله اغوم دا زمونږ خپل ځای دی. او دا خو ستاسو خپل کلی دی خو بیا دا کومه هوا چې په مزغو کې تاویږي واسطې والا یاره ډېر یو څه شعرونه به نور هم وي خوند به وکړي ارشاد. د حالاتو مطابق چې بیل او باکار د بزګر سره وي، ښکر او لکۍ د ځناور سره وي، ته په ښوونځي کې لور او ته برګورې زه مړه دا به د انګر سره وي. مننه. ته په ښوونځي کې لور او ته برګورې زه مړه دا به د انګر سره وي. او د خان د کوره فریاد نه راوځي، د خان له کوره فریاد نه راوځي، د خېټې غم به د نهر سره وي. ایا زه ورباندې ښه ډاډه یم د پلار امسا مې د کور ور سره وي. د خان د کوره فریاد نه راوځي، د خېټې غم به د نهر سره وي. ایا زه ورباندې ښه ډاډه یم د پلار امسا مې د کور ور سره وي. ډېره مننه. نظمونه هم لیکي که یوازې شعر ډېر تعلق د شعر سره دی د نظم سره؟ البته زما ډېر تعلق ځواک صاحب د غزل سره دی او نظمونو برخه کې هم کار کوم. نظمونه مې هم لیکلي دي او اوس هم لیکم خو ډېر چې دی بې غزل لیکم. انتخابي کوم غزل لري که نه تا ټولې غزل نظم که نه تا ټولې غزل انتخاب کړې اوس؟ یاره وبه یو نظم به مې یو خوند به وکړي. مننه، ډېره زیاته مننه چې نظم دی چاته ګناه نشته دی، تا ته ګناه نشته دی، زړه ته ګناه ده ښه ما ته ګناه نشته دی. روغ لیونی نه ګوري، سړی نه ګوري، فقط ادبار پې کوي ځان ورته مخې ته ږدي. هغه ښه نر راخیږي، ښه زړور راخیږي، خپې مې په خېټه کېږي بیا مې په سر راخیږي. انسانیت نه لري، هیڅ شرافت نه لري، مینه په تندر وله حیا عزت نه لري. شعر ته مې شعر نه وایي، راز ته مې راز نه وایي، زما نه کرکه کوي ما ته ایاز نه وایي. تور یم بدرنګه یمه که غنم رنګه یمه تا ته به څنګه ښکارم ستا په خیال څنګه یمه. د غم نه لرې اوسې ګله د غم نه یې ما ته خو اوس هم ګوره د چا نه کم نه یې. یو څه نور شعرونه هم درنه اورو. مننه ځواک صاحب. شعرونه ستاسې نه قربان. یو ستا فراق دی مړه بل سرې ماښام هم دی. یو ستا فراق دی یو ستا فراق دی مړه بل سرې ماښام هم دی. د محبت اخري حد دی او تمام هم دی. ډېر ښه دی یاره. د ډېره قاره مې په زړه باندې پولۍ هم دي. پښتون وطن دی او پښتون پکې غلام هم دی. د ډېره قاره مې په زړه باندې پولۍ هم دي. پښتون وطن دی او پښتون پکې غلام هم دی. ټکه غرمه ده سترګې سرې دي او ډک جام هم دی. ټکه غرمه ده سترګې سرې دي او ډک جام هم دی. ټکه غرمه ده سترګې سرې دي او ډک جام هم دی. کلی خبر دی او په ما باندې الزام هم دی. ډېر ښه دی یاره. ډېره مننه. خلک راګوري بې حیا بې پردې بام هم دی. خلک راګوري بې حیا بې پردې بام هم دی. خو ستا په سترګو کې د نن ورځې الهام هم دی. ډېره مننه. خلک راګوري بې حیا بې پردې بام هم دی. خو ستا په سترګو کې د نن ورځې الهام هم دی. او ته محترم یې او په تا د خلکو پام هم دی. ته محترم یې او په تا د خلکو پام هم دی. ته محترم یې او په تا د خلکو پام هم دی. ته مقدس هم یې او تا ته احترام هم دی. او حسن پرست یو مګر ستا حسن لیلام هم دی. حسن پرست یو مګر
مننه حسن حسن لیلام هم دی ډیره مننه حسن پرس یو مګر ستا حسن لیلام هم دی ټول ګناهګار دي خو ایاز پکې بدنام هم دی ډیره مننه ډیر زیات یو بل غزل هم درنه اورو مننه ځواک صاحب خپلې وعدې څخه په شا دي کړو ژوند د خلکو د خندا دي کړو خپلې وعدې څخه په شا دي کړو خپلې وعدې څخه په شا دي کړو ژوند د خلکو د خندا دي کړو غربته څه کانې دې ونه کړلې غربته څه کانې دې ونه کړې خوږو یارانو نه جدا دي کړو ډېر ښه دی یاره ډېر غربته څه کانې دې ونه کړلې خوږو یارانو نه جدا دي کړو او د جانان یاد ډېر بې وخته راغلی د جانان یاد ډېر بې وخته راغلی په ناس مجلس کې ورخطا دي کړو د جانان غم ډېر بې وخته راغلی په ناس مجلس کې ورخطا دي کړو ایازه بس دې په خوله لاس کې ده ایازه بس دې په جړا دي کړو وایه ډېره مننه اخرنی غزل درنه اورو بیا به خپرونه راټوله کړو مننه ځواک صاحب تا نه به مخکې رسته کېږي خلک تا نه به مخکې رسته کېږي خلک خو د پیسو سره بدلیږي خلک همداسې ده بابا زه دا له نسوار نشم راوړی ما ته په لارو کې ودرېږي خلک او ادي بکسه کې مې ډوډۍ کېده وه ادي بکسه کې مې ډوډۍ کېده وه بیا په مکتب کې وږي کېږي خلک ادي بکسه کې مې ډوډۍ کېږده وه بیا په مکتب کې وږي کېږي خلک او ایازه د دنه مخکې یو شعر دی کمزوري وخت باندې اوبه ښې اوړي کمزوري وخت باندې اوبه ښې اوړي کمزوري وخت باندې اوبه ښې اوړي دلته د خلکو نه ډارېږي خلک همداسې ده ایازه ژوند چېرته یوازې ښه دی په نه خبره خفه کېږي خلک ایازه ژوند چېرته یوازې ښه دی په نه خبره خفه کېږي خلک مننه ځواک صاحب کور ودان چې راغلی او موږ ته مو د خپل قیمتي وخت راکړو ډېره زموږ سره مو ناستې مننه دغه ناستې به مؤخرین نه وي په خیره سره چې راتلونکي کې ملګري به حتما په دې تمه وي چې له تا نور شعرونه هم واورو انشاءالله نو دغه وزنمنګه د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې چې له تاسې سره یو ځای کېږو ښې چارې ښه وختونه خدای مو مل شه